ګیدړ د دوبي په نیل کې وغورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غرکه شو خو شین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بڅ پلار روان دي کارغه په مخ ورغله ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ته خیال وکړئ دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږدي چې ګیره د سپینه شي او پرېږدي نو په بم ولګي نو اوس یې که پرېږدي نو په تا څه کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې ته خو کارغان خوري زم حج وی راځه خورئ چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ویل خورئ ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ویل ماما زم در سره ده په لاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پې راغلی ده یو سوري ته وتي دي چې څه شی مونږ خوري په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا شو چې ننوتي دي نو ګیدړ وایي چې ما خورئ نو زه خو به اوده شم او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سوکران وی ډېره ښه کارغه اول څوکۍ به زه وکړم چرګ اوده شوی دی کارغه ته ویل چې خورئ راشه که نه په دې پنجو زما په دې خپوم زور کوه خبرې به کوو شپه به تېرېږي چا ورته رانږدې شوی دی ورته خورئ یو تپوس در نه کومه خو که جواب دې را نه کړو نو مرګ دې ځای دی ویل ماما وایه وی دا توروالی په تاسو کې د کم سن نه را روان هغه وی ماما والله که زه خبرې مې خو خدای داسې پیدا کړي ویل بس جواب دې را نه کړو غړپ خوله یې ورچولې خوړې چې څه ساعت تېر دی چرګ یې را پاسولی چې خورئ پاسه ستا د څوکۍ نمبر دی وی ډېره ښه ده کارغه څه شو داسې بار لګتلی دی چې چرګ رانږدې شو چې خورئ وی زما په دې خپوم داسې په دې پنجو زور کوو خبرې اترې به کوو شپه به تېرو خو یو تپوس در نه کوم که دې حل نه وي نو مرګ دې ځای دی وی ماما څه تپوس بس غړپ کړي دي هغه هم د خلقو مزاج زه تاسو ته ښیم په یو ځای کې لرګی خښ کو داسې او نامه یې پې کېښوه ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلک دا تپوس نه کوي چې هلکه دا ډانګ ورته ولې وایي تپوس نشته خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ښځې د سړو نه مخکې او سړي د ښځو نه مخکې هر مراد پې حاصلېږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه څوک غلافونه راوړه څوک پې دیګونه پخوه ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زما هغه اصلي زیارتونو متعلق هم شک پیدا شي چې دوی چېرته غلط داسې را مشهور شوي نه دلته یو دوه ډمان چا مړه کړي دوپړو باجو سره ډمې سره تلي چې هلته یې مړه که صاحبه جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه راله وې بچي مې نه کېږي جوړه شهیدانو ته راغلې دا تلي صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پې راماته شوه هغه سړي وی خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګ یم او دې ځای نه مې وباسئ بل چېرته مې یوسئ خلکو وی راوي که نه ټوله دنیا راله چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه به وي خو چې راوي ویستو دغسې لرګی په قبر کې پروت وی ویل دا ډانګ بابا یې ورته ځکه وی دا مې ستاسو ایمان درته ښودو کوره مران شه خدای نه پیژنئ رسول نه پیژنئ که الله الله درته څوک ووایي ورمنډه کوئ نه خو د ډانګ بابا نوم هم اورېدلی نه چې ښځې او نر ورته راخلاص